لسر درود قرطبی مسلمان بیا تلکاس نخبة الافکار د اسلامي امت فکری سفر لیکوال سید اکرام سعیدی دی او په بلبل اپلیکیشن زه روزالین حق پرست نهمه برخه درته وړاندې کوم. وړاندې شو پنځم، محمد بن موسی الخوارزمي 140 تر 232 هجری. ابو عبدالله محمد بن موسی الخوارزمي په 140 هجری کال خوارزم ازبکستان کې نړۍ ته سترګې وغړولې. په ریاضي، فلکیات او جغرافیه کې امت ته جالب خدمتونه وړاندې کړي دي. د مامون الرشید په دوره کې د بیت الحکمه علمي مرکز فعال غړی و. الخوارزمي له اصل څخه خراساني دی، خو علمي خدمتونو ته زمینه سازي عباسیانو وکړه. له عقیدې څخه اهل سنت و. په عربي او فارسي ژبه یې خبرې کولې. یوازې محمد بن موسی الخوارزمي په دې برخه کې خدمت نه دی کړی، بلکې د ده نور دوه ورونه احمد بن موسی او حسن بن موسی الخوارزمي هم په ریاضیاتو، فلکیاتو او نجوم کې لازم خدمتونه وړاندې کړي دي. د ده مشهور خدمتونه په دې ډول دي: اول، جمع او تفریق لپاره قوانین وضع کړل. دوهم، لوی کتابونه یې ولیکل لکه تقویم البلدان، سورة الارض او السند، هند الکبیر او داسې نور هم. دریم، په الجبر کې لوی کتاب ولیکه، الجبر والمقابله نومیده، او همدارنګه په الجبر کې خپل ځانګړی فرمول لري چې د محمد بن موسی فرمول بلل کیږي. څلورم، لوګاریتم یې رامنځته کړ. الخوارزمیات یا لوګاریتمات یو د بل اورېدلې صیغې دي. په غرب کې خوارزمي په الګوریتمي مشهور دی او لوګاریتم هم دې ته ورته صیغه ده. پنځم، د ځمکې د ځینو برخو جغرافیاوي نقشې ترسیم کړې. شپږم، عالي ریاضي ته یې قوانین وضع کړل. امریکایي ریاضي پوه فوریان کاجوري وایي که محمد بن موسی الخوارزمي نه وای، عالي ریاضي به غیر منظم وای. اووم، د صفر مفهوم می خلکو ته وړاندې کړ. معنا دا چې پخوا صفر د هیڅ په معنا و، خو اوس د اعدادو پر محور صفر یوه فاصله ده او د نورو عددونو په څیر یو قدم دی. اتم، په مثلثاتو کې هم خوارزمي مهم خدمتونه ترسره کړل. نهم، په جغرافیه کې خوارزمي د سورة الارض په نوم کتاب لري. په دې کتاب کې الخوارزمي د جغرافیه اړوند 2402 اړینو موضوعاتو باندې رڼا اچولې ده. د ځمکې په غرونو، سیندونو، سمندرونو او لوی وچو یې بحث کړی دی. شپږم، ابن بصال الاندلسي، ابو عبدالله محمد بن ابراهیم بن بصال الطليطلي الاندلسي، مشهور په ابن بصال اندلسي د امت له لویو زراعت پوهانو څخه دی. د 11مې میلادي پیړۍ په نیمایي کې د اندلس په طليطله ښار کې نړۍ ته سترګې وغړولې. په امت کې ډیر مشهور نه دی. وجه یې دا ده چې ځینې خلک یې د ابن الفیصل په نوم یادوي او ځینې د ابن بصال په نوم. مصر، سوریه او حجاز ته یې سفرونه کړي وو. کله چې په 1015 میلادي کال کې طليطله سقوط شو، ابن بصال اشبیلې ته لاړ او هلته یې د زراعت په برخه کې خدمت ته ملا وتړله. ابن بصال یوه نباتي لویه باغچه جوړه کړې وه چې هر راز نباتات پکې وو. په دې باغچه یې د حایط السلطان نوم ایښی و. ابن بصال تر ډیره مشهور نه و. کله چې په 1943 کال کې ماریا فایکروسا په نوم نبات شناس خپل کتاب ولیکه، د ابن بصال له کتاب نه یې پکې ګټه اخیستې وه. ابن بصال د اندلس د ملک الطوایف یو پاچا مامون زینون ته یو کتاب ولیکه چې القصد والبیان نومیده او ټول په زراعت سرخېده. ابن بصال په زراعت کې ډیر لوی ابتکارات درلودل چې له بده مرغه د دغې کتابونو یوازې غربیانو ګټه واخیستله. اووم، مشهور جغرافیه پوه الادریسي 493 تر 560 هجری. ابن محمد بن عبدالله بن ادریس بن یحیی بن علی بن حمود الادریسي الهاشمي القریشي، مشهور په الادریسي په اجتماعي علومو کې ډیر لوړ مقام لري. په 493 هجري کال کې سبته کې نړۍ ته راغلی. دا لوی عالم د مرابطین په دوره کې د اندلس په اسلامي خاوره کې اوسېدلو او د لومړي ځل لپاره د نړۍ سمه او کره نقشه جوړه کړه. نوموړې نقشه د نړۍ پخوانۍ سمه نقشه بلل کیږي. په دې مخکې چا هم دومره دقیقه انځورګري نه وه کړې. ادریسي د اندلس د پاچاهانو له کورنۍ و کوم چې د بنو حمود په نوم مشهور دي او د هغوی د نسب لړۍ د علي بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه سره تړلې ده. ادریسي په خپل دور کې د سمندرونو، وچو او سیندونو پر احوالو ښه بلد او ښه ګرځېدلی انسان و. ادریسي د نزهة المشتاق فی اختراق الافاق کتاب ولیکه. دا کتاب په کتاب روجر یا کتاب روجري هم مشهور دی، ځکه د صقلیه واکمن روجر له ده مطالبه وکړه چې د ځمکې یوه نقشه جوړه کړي چې د سرو زرو وي او اوګوني اقالیم پکې وضع شوي وي. له همدې نقشې به غربیانو ګټه اخیستله. په دې کتاب کې د ځمکې په تړاو جالب درسونه شتون لري. د ناسا ادارې د پلوتو په سیاره کې موجوده د غرونو لړۍ د الادریسي د غرونو په لړۍ نومول ده. الادریسي د نړۍ د نقشې حقیقي بنسټګر دی او نوموړې نقشه دومره دقیقه وه چې د سپوږمکیو په زمانه کې هم کټ مټ همداسې انځورګري شوې ده. میرکاتور د نقشې موسس بلل کیږي، مګر ادریسي له ده څو پیړۍ وړاندې دا ابتکار ترسره کړی دی. نو ځکه د الادریسي په حق کې دا ظلم دی، باید ادریسي د نقشې پلار وبلل شي.
اتم ابن النفیس 1210 نه تر 1296 میلادي. علاءالدین ابوالحسن علی بن ابي الحزم القریشي چې په ابن النفیس مشهور دی په 1210 کې نړۍ ته سترګې وغړولې. ابن النفیس د دمشق له ښار څخه و. د ژوند ځینې برخه یې مصر کې هم تېره کړې وه. ابن النفیس د فزیالوژۍ برخه کې لوی مسلمان پوه دی او د وینې دوراني سیستم یې کشف کړ. د ده په اړه راځي باوقاره شیخ د قانون کلیات یاد او د بقرات د کلام لحاظ ساتلو. ابن النفیس په بیمارستان نوري کې خدمت کاوه او د طبابت له ښېګڼو هم برخمن شو. ابن النفیس د وینې په میکانیزم خبرې وکړې. د شریانونو او وریدونو د وینې په جریان یې رڼا واچوله. څو کاله وروسته ویلیام هاروي کټ مټ همدا ابتکار په خپل نوم کړ. نن څوک هم ابن النفیس په دموي او قلبي سیستم کې نه یادوي. د وینې کوچنی دوراني سیستم له ده وړاندې چا نه پېژانده مګر دوی په میکانیزم مکمله تفصیلي رڼا واچوله. ابن النفیس د ایوبي دورې او مملوکي دورې اړوند طبیب و. ابن النفیس لاندې خدمتونه ترسره کړل. اول د وینې کوچنی دوران یې کشف کړ. دوهم په پټالوژي کې یې په ځینو مرضونو خبرې وکړې. دریم فزیالوژي کې یې د غړو په دندو خبرې وکړې. څلورم د الشامل فی الصناعة طبیه کتاب یې ولیکه چې 43 جلده ترې نشر شو او په داسې حال کې چې کتاب نور جلدونه هم درلودل مګر د وفات وروسته یې همدا کتاب 80 جلده خوندي شو. پنځم د شرح الادویة المرکبه په نوم کتاب یې یوازې په درملو ولیکه. شپږم شرح فصول البقرات کتاب یې ولیکه. اووم للمهذب فی الکحل المجرب په طب کې نامتو کتاب دی. اتم المختار فی الاغذیه کتاب د خوراک موضوع ولیکه. نهم همدې ته ورته ډېر کتابونه په منطق هم ولیکل لکه شرح الاشارات، شرح الهدایه، شرح الورقات فی المنطق. لسم په سیرت او فلکیات کې هم کتابونه لري. ابن النفیس په 687 هجري کال کې قاهره کې سترګې له دنیا پټې کړې او په مدینه الرحمانیه کې دفن شو. د امت علماو په هر برخه کې نړۍ ته حیرانونکي خدمتونه کړي دي. دلته د ټولو تفصیل راوړل سخت دي او جلا بحث غواړي. په اجمالي ډول به یې ووایم. که فقه ګورئ امام الاوزاعي رحمه الله مطالعه کړئ. که علم الحدیث ګورئ نو امام البخاري مطالعه کړئ. که نحوه درته جالبه وي خلیل مطالعه کړئ. که بلاغت درته مهم وي جرجاني مطالعه کړئ. که ادب ته مو زړه کېږي جاحظ مطالعه کړئ. که اجتماعي علوم مخوښ وي ابن خلدون مطالعه کړئ. که سیاست لټوئ نو د ابن باجا شخصیت مطالعه کړئ. که میخانیک درته اړین وي نو علامه جزري رحمه الله مطالعه کړئ. که فلکیات پیژندل غواړئ نو علامه الکندي مطالعه کړئ. که زراعت سره علاقه لرئ ابن الخطیب مطالعه کړئ. که معجم ګورئ نو الفراهیدي مطالعه کړئ. که عقیده مطالعه کوئ نو امام احمد بن حنبل رحمه الله مطالعه کړئ. او که تفسیر او تاریخ ګورئ ابن کثیر مطالعه کړئ. دا خو یو وړوکی مثال دی. امت زرګونه داسې خلک لري چې ابتکاراتو علومو او نوښتونو ته اوس هم غرب ګوته په غاښ دی. د امت علماو لوی اختراعات او کشفیات کړي دي چې ځینو ته یې دلته لنډه اشاره کوم. په ریاضیاتو کې اول د الجبر علم محمد بن موسی الخوارزمي رامنځته کړ. دوهم د باسکال مثلث ابوبکر القرجي رامنځته کړ. دریم کسري عددونه محمد بن حصار رامنځته کړل. څلورم اعشاریه رقمونه غیاث الدین کاشاني رامنځته کړل. پنځم د مثلثاتو علم جابر بن سنان رامنځته کړ. شپږم دریمه درجه معادلې عمر خیام حل کړې. اووم پر کار په نوم علا د ابو سهل ویجان ابن رستم الکوهي لخوا اختراع شوه. اتم ثابت بن قراء لومړی مسلمان پوه چې د لمر انتقالي حرکت موده یې تعیین کړه چې 365 ورځې 6 ساعتونه 9 دقیقې او 12 ثانیې دي. په جغرافیه کې اول میل په 830 میلادي کال کې یعقوب بن طارق لخوا جوړ شو. دوهم د ځمکې د درجونو اندازه شمیر او قطر د مامون الرشید په زمانه کې تشریح شو. وویل شو چې ځمکه 360 درجې لري چې په هرو 4 دقیقو کې لمر له یوې کرښې تیریږي. کله چې له 360 درجو تیر شي 24 ساعته برابریږي چې دا یوه مکمله ورځ ده. دریم د ځمکې د کرویت یعنی ګردوالي اټکل د مامون الرشید په زمانه کې د یو عملی مثال په ډول ثبوت شو. څلورم ابن شاطر په 4مه پیړۍ کې شمسي ساعت جوړ کړ او قبله به هم معلوموله. پنځم احمد بن ماجد د ځمکې د قطبونو مقناطیسي خاصیت نظریه ورکړه. شپږم اسماعیل بن علي ابو الفدا داسې یوه اله جوړه کړه چې په سفرونو کې د لارې په پیدا کولو کې د مسافرو سره همکاري کوله. په وسلو کې اول حسن رماح الفروسیه والمناسب الخربیه نومي کتاب په اسلحه ولیکه. دوهم د درد انیل دفاعي وسیله په 1444 میلادي کال کې منیر علي جوړه کړه. دریم عثمانیانو خپل ځانګړي ټوپکونه اختراع کړي وو. څلورم د اور وسله په 1526 میلادي کال کې عثمانیانو جوړه کړه.
پنځم د فرکانس په نوم وسیله 9مه میلادي پیړۍ کې الکندي جوړه کړه. د نفتو په صنعت کې اساسي تیل په 11مه میلادي پیړۍ کې ابو علي سینا اختراع کړل. دوهم محمد زکریا الرازي د رڼا لپاره د تیلو د انرژۍ دستګاه جوړه کړه. دریم د تیلو د استخراج طریقې مسعودي تشریح کړې. څلورم په 1593 میلادي کال کې لومړی د تیلو ساه کشف شوه. پنځم په 1283 میلادي کال کې مسلمانانو واسلین اختراع کړل. شپږم مسلمانانو د خاورو تیل جوړ کړل. په میخانیک کې اول د وزن ساتي تله مسلمانانو جوړ کړه. دوهم عباس بن فرناس په 850 میلادي کال کې لومړی الوتنه ترسره کړه. ابن فرناس د اندلس ستوګن و او د طیارې لومړی موډل یې ایجاد کړ. دریم د بادي توربینونو اختراع مسلمانانو وکړه. څلورم د کاربن لرونکو فولادو جوړول د مسلمانانو ابتکار دی. پنځم لومړی ساعت په 805 میلادي کال کې مسلمانانو جوړ کړ. شپږم حرارتي توربینونه مسلمانانو په 18 میلادي قرن کې ایجاد کړل. اووم د رنګ والا قلم علي ابوذر ماری جوړ کړ. اتم بدیع الزمان الجزري په 1200 میلادي کال کې د روبوټ لومړی مخترع دی. نهم د وینې د اخیستلو ستنه په منځنیو پیړیو کې مسلمانانو جوړه کړه. لسم لومړی عینکې ابن الهیثم جوړې کړې. یولسم لومړی کیمرا ابن الهیثم ایجاد کړه. دولسم لومړی نه لنده کېدونکې پاڼه جابر بن حیان جوړه کړه. دیارلسم جراحي بیاتګانې یعنې قیچیانې الزهراوي جوړې کړې. په کیمیا کې جابر بن حیان د خالص تبخیر لپاره ځانګړې آلې جوړې کړې. دوهم ابو بکر الرازي د تصعید ملمان کول قیر خارجولو لپاره ځانګړې آلې جوړې کړې. دریم ابن سینا د حرارت معلومولو لپاره دستګاه جوړه کړه. څلورم د عطرونو جوړولو ابتکار جابر بن حیان وکړ. پنځم لومړی صابون مسلمانانو جوړ کړ. دا ویاړ محمد زکریا الرازي ته حاصل دی. شپږم نشه راوړونکي مواد مسلمانانو پیژندل. اووم قبر الدین محمد د شامپو جوړونکی مسلمان و. اتم د غاښونو کریم په 19 میلادي پیړۍ کې ذریعه په نوم مسلمان جوړ کړل. نهم الزهراوي کانول د وینې لپاره اختراع کړ. په طب کې اول هیموفیلیا مرض زهراوي وپېژنده. دوهم د عملیاتو دواوې زهراوي جوړې کړې. دریم ابن النفیس د وینې دوران کشف کړ. څلورم ابن ربن الطبري د سیل ناروغي وپېژندله. پنځم د غاښونو لګول د زهراوي ایجاد دی. شپږم د پخلي جوړولو طریقې د ذریعه په لیکنو کې موندلی شي. اووم قهوه مسلمانانو د آرامۍ لپاره جوړه کړه. دا کشفیات اختراعات یو لنډ شان مثال و. لنډه به دا ووایم که اسلامي تمدن او ابتکارات نه وای نړۍ به بیرته زر کاله شاته پاتې شي. د ابتکارات لړۍ کې اسلامي علما ځانګړی نوم لري. دا ابتکارات غرب غلا کړل او په خپل نوم اعلان کړل. د اروپا په رنسانس کې هم د اسلامي کتابونو علومو او ابتکارات لوی لاس و. پکار ده چې ځوانان له دې موضوعاتو ځان خبر کړي. دا تفصیلي موضوع ده، موږ ورته وړه شان اشاره وکړه. د قرطبي مسلمان بیا تر کاشغر او پرغانی مسلمان زوګ د تکبیر او د